هره کې ټولو ملګرو ته مسلمانانو ته نصیحت او هغه ده چې دا نور چې کله ډوب شي دا اوس نو د دې د ډوبېدو سره به هغه شپې داخلي شي چې الله په هغې باندې قسم خوړلی دی په قرآن کې او د هغې عظمت یې بیان کړی هغه لس شپې د رمضان هغه اخرنۍ کوشش وکړئ محنت وکړئ کومه کوتاهي چې په هغه شلو ورځو کې شوې ده نو اوس موقع ده په دې ورځو کې هغه عبادت ټول راوګرځوئ کوتاهي چې کومه شوې ده هغه پوره کوي خصوصا په دې لسو شپو کې هغه قیمتي شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویلی کېږي لیلة القدر خیر من الف شهر دغه یوې شپې د عبادت غوره دی د زرو میاشتو د بندګۍ او د عبادت نه نو دا ښکلې موقع ده چې موږ ټول کوشش وکړو محنت وکړو او په الله باندې ځان وبخو او ځان د هغه اور نه آزاد کړو هر قسمه عبادت چې د هغې له زور ورکوي حدیث کې راځي عایشه رضی الله عنها وایي کله چې به د آخریني لس شپې رالې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه چل کو احیا لیله وایقظ اهله وشد مئزره یو به د شپې شوګیر کولې ټولې په عبادت کې دویم کور والا به هم راپاڅولې د عبادت دپاره دریم ملا به یې وتړل د عبادت دپاره لنګ به یې وتړو لنګ تړلو مطلب دی چې خلک وایي که ملا پلاني تړلې ده ملا یې تړلې ده عبادت ته یا معنی دا چې ملا به یې وتړل لنګ به یې وتړو نو ښځو ته به بلکل نه نږدې کېدو د شهوت خبرونه به بلکل لرې وو صرف عبادت ته سوچ وو نو دا ښایسته موقع ده او الله موږ ژوند را کړی دی او دا ورځې بیا یو پیر زموږ په ژوند کې رالي نو کوشش او محنت وکړئ خصوصا دې لسو ورځو کې چې کم طاق شپې دي هغې کې لیلة القدر لټوئ او د هغې د لټون کوشش کوئ الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې په دې لسو شپو کې د الله داسې بندګي وکړو لکه څنګه چې د الله خوښئ او الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې مبارکو شپو ورځو کې د اور نه آزاد کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين